السلام علیکم ستړي مسئ نن یکشنبه د 1400 کال د سنبلې میاشتې 2 نیټه چې د 2015 کال د اګست میاشتې له 40 نیټې سره سمون خوري د سکون راډیو د یوې پاڼې او خپل رسنیو درنو لیدونکو د نن ورځې لنډ او مهمو خبرونو ته مو زه خلیل الله هیوادمل هرکلی کوم. د لوړو زده کړو وزارت خبر ورکړی چې دغه وزارت وزیر شیخ ندا محمد ندیم پرون پکتیا پوهنتون کې د یوې سترې غونډې پر مهال د دیني او عصري علومو پر ارزښت خبرې وکړې او محصلینو ته د زده کړو د نیت اصلاح او د وخت د نه ضایع کولو سپارښتنه وکړه. د افغانستان بانک ویان حسیب الله نوري ویلي چې په تیرو 4 کلونو کې د افغانیو ارزښت د بهرنیو اسعارو په ځانګړي ډول د ډالرو پر وړاندې لوړ شوی دی. د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یونما مرستیال اندریکا راتواټا د بدخشان ولایت واخان ته تللی. نوموړي پرون په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي چې په واخان کې د ملګرو ملتونو او همکارانو د هڅو اغیزمنتیا او ځواکمنتیا لیدلې ده. هغه زیاته کړې ده چې د ملګرو ملتونو کار یوازې پر بیړنیو مرستو نه محدودیږي بلکې اوږدمهاله موخه یې د خلکو پیاوړتیا او د بحرانونو پر وړاندې د هغوی ځواک لوړول دي. د ایران د سمنان انتظامیه مسؤل عباس عرب رسنیو ته ویلي چې په تیرو 2 ساعتونو کې 203 افغان کډوال تر پیژندلو وروسته نیول شوي دي. پاکستاني رسنۍ وایي چې په خیبر پښتونخوا کې وروستیو سیلابونو 493 کیلومتره سړکونه او 42 پلچکونه ویجاړ کړي دي چې د بیارغونې لپاره څه باندې 9 میلیارډ کالدارو ته اړتیا ده. د راپورونو له مخې د سړکونو د بیارغونې لګښت 9.15 میلیارډ پاکستاني کالدارې اټکل شوی. دا به د نن ورځې لنډ او مهم خبرونه چې تاسې واورېدل. تر بیا د الله په امان.